سلام علاقمندای زبان پشتو. امید لباس عافیت به تن داشته باشین. امروز ما با یک ویدیوی تازه در خدمت شما عزیزان هستم. شما عزیزان می توانید این ویدیو را ببینین و با دوستان خود شریک سازین. اما قبل از دیدن این ویدیو چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و زنگوله رو نیز فشار دهید. پښتو فونیمونه او د هغوی ډولونه. فونیم های زبان پښتو و انواع آن. لمړی خپلواک غږونه یا واولونه. هغو غږونو ته ویل کیږي چې د تلفظ په وخت کې صوتي غړي په تماس کې نه وي. حروف صدادار و او صداهای گفته می شوند که در هنگام تلفظ اعضای صوتی با هم در تماس نباشند او د هوا په جریان کې کوم بندیز نه پیښیږي و در جریان هوا کدام بندش ایجاد نشود. پښتو ژبه له اووه خپلواک اوازونو یا واولونو څخه جوړه ده چې هغه دا دي: زبان پښتو از 7 حرف حروف صدادار یا واول تشکیل شده که قرار ذیل می باشد. الف، زور، زورکی، لنډ واو، اوږد واو، نرمه یا څرګنده یا، اوږده یا. مثالونه: الف لکه نڅا، ښکلا، رڼا. دوستای عزیز، اولین واول زبان پښتوی ما ای یا الف است که در زبان پښتو بسیار مهم است و توسط از این ما می توانیم یک کلمه را تلفظ کنیم. نڅا به معنای رقص، ښکلا، زیبایی، رڼا، روشنی و بدون از این الف ما نمی توانیم این کلمه را درست تلفظ کنیم. دویم مثال: زور لکه مرسته، ژرنده، دنده. دوستای عزیز، دومین مثال واول ما زبر است که این امو زبره که در زبان عربی و در زبان فارسی نیز استفاده می شود. در اینجا هم به شکل واول ما استفاده می کنیم که شکل تلفظ آن به شکل ا استفاده می شود و بدون از این ما نمی توانیم یک کلمه را درست تلفظ کنیم. مثالش ما براتون میگم: مرسته ا، ژرنده، دنده. مرسته به معنای کمک، ژرنده آسیاب، دنده وظیفه. مثال بعدی ما زورکی است که فونیم ازی تنها در زبان پښتو موجود است و ای امو نصف زبر است. قسمی که قبلا در تلفظ قبلی مرسته، دنده و شکل تلفظی ازی به شکل ا، زړه، نیکه که ای به همی شکل تلفظ میشه. و مثال ازی: زړه به معنای قلب، نیکه پدرکلان، شته سرمایه یا دارایی. لنډ واو یکی از واول های دیگر زبان پښتو است که شکل تلفظ آن کوتاه است، یعنی به شکل پیش تلفظ میشه و مثال ازی مانند پیشو، بیزو، میلو. پیشو به معنای پیشک، بیزو شادی، میلو یعنی میله ها. واول بعدی ما اوږد واو یا واو طویل که به شکل طویل تلفظ میشه، لکه تالو، ښکالو، چاقو. که تالو کامه میگه، ښکالو آواز پای، چاقو هم چاقو. نرمه یا څرګنده یا، این هم یکی از واول های زبان پښتو است که شکل تلفظ آن به شکل آی فونیم ازی است. شکل تلفظ آن ای، لکه بازاری، اوخیاری، سادگی که مثالش همچنان در بخش یاها ما کار کردیم. اوږده یا، این هم یکی از واول های دیگر زبان پښتو است که فونیم ازی ای با شکل تلفظ آن طویل تلفظ میشه. مثال های ازی ما هم در بخش یاها استفاده کردیم و در اینجا هم سړی، توده، رڼې که شکل تلفظ آن ای. سړی هم سردی ها، توده گرمی ها و رڼې هم روشنی ها. بخش دوم ما بیواک آوازونه او یا هم کانسونانتونه. هغه آوازونه ته ویل کیږي چې د تلفظ کولو په وخت کې د غږیزو غړو د تماس له امله د هوا جریان کې بندیز یا انسداد پیښیږي. به او آوازی گفته می شود که در هنگام تلفظ به خاطر تماس اعضای صوتی در جریان هوا بندش یا انسداد ایجاد شود. یا په بل عبارت هغه آوازونه ته ویل کیږي
چې له خولې څخه د راوتو په وخت د سا هوا بندیز سره مخامخ کیږی. یا به عباره دیگر به او آوازه گفته می شود که در هنگام خارج شدن تنفس از دهن بندش ایجاد شود. لکه ب، پ، ت، ت، س، جیم، ز، چ، څ، خ، دال، ډال، زال، ر، ړ، ز، ژ، ګ، سین، شین، خین، صاد، داد، توی، زوی، عین، غین، ف، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، نون، ه. دریم، نیمواک آوازونه یا سیمی واول، حروف نیمه صدادار. شما با این بخش در انگلیسی و یا در عربی آشنایی دارین. هغه آوازونه ته ویل کیږي چې هم د واول او هم د کانسونانت په ډول ادا کیږي. به او آوازه گفته می شود که هم به شکل واول و هم به شکل کانسونان ادا می شود که د څپې زړی وګرځي د خپلواک بڼه اخلي. اگر مرکز هجا قرار گیرد شکل واول می گیرد او که د څپې زړی ونه ګرځي نو د بیواک په بڼه څرګندیږي و اگر مرکز هجا قرار نگیرد پس به شکل حروف بی صدا واقع می شود. دغه آوازونه په لاندې ډول دي. ای صداها قرار زایل است. واو یا دبلیو انگلیسی لکه ور، ولور که در اینجا در شروع کلمه آمده به شکل حروف بی صدا قرار گرفته و در کلمه بعدی لکه لو، پلو که در آخر و یا بین کلمه آمده که در اینجا به شکل حروف صدادار قرار میگیره. یا وای لکه یور، یو که در اینجا هم به شکل حروف بی صدا قرار میگیره و در مثال های بعدی لکه سړی، ډوډۍ که به شکل حروف صدادار قرار میگیره که مرکز ایجا قرار گرفته و در بین یا آخر کلمه استفاده شده. نیمواک آوازونه یعنی که د کلمې سر کې راشي بیواک او که د کلمې منځ یا پای کې راشي د خپلواک دنده تر سره کوي. حروف نیمه صدادار یعنی اگر در شروع کلمه بیای به حیث حروف بی صدا و اگر در بین و یا آخر کلمه ها بیای به حیث حروف صدادار وظیفه خود را اجرا میکنه.